چا وویلې یو طالب پس له 4 میاشتو 10,000 تنخواه اخیستې، هغه یې دې خلکو ته رالېږلی ده. یو مجاهد د 4 میاشتو نه وروسته 10,000 تنخواه اخلي، هغه یې د تاسو دپاره رالېږلې. که څوک 1000 روپۍ وس لري، که لک لري، که کرول لري، خو تاسو سره یې شریکوي. دا د یو ویښ ضمیر خاوند دا کار کولی شي. د افغانستان په داخل کې ټولو تجارانو باندې غږ کوو، په نړیواله سطحه باندې چې زمونږ افغانان په نړۍ کې دي، بشري سازمانونو ته وایو چې راشئ دا حالت په خپله له نږدې نه وګورئ. دا خلک د دې خلکو کورونه د دې کورونه آبادول غواړي، دوی سره اوس مرستې کول غواړي. نظام ټول سهولتونه برابر کړي دي. دا اوس منصوري قلي اردونه موږ راغللو، هلیکاپټرې ولاړې وې، هغه طبي وسایل، خوراکي مواد، ډوډۍ، هر څه هغه د هلیکاپټرو په ذریعه دلته تاسو ته راوړل کېدل، ځکه چې دا حکومت دا ملت خپل بولي. حاکمان اوس هغه و حاکمان دي. موږ چې خپلواکي غوښتله د همدې ورځې دپاره مو غوښتله. که په ملت باندې غم او درد راځي چې هغه غم او درد د حاکم زړه ودردوي، نن هماغه حاکمان دي. امیر المؤمنین امر کړی ده چې د چا کورونه وران شوي دي، جوماتونه او مدرسې بیرته له سره جوړ شي، اساسي او ښکلي ډیزاین باندې درته جوړ کړي. حتی هغه کورونه چې معمولي درزونه یې کړي هغه هم بیرته درته جوړوي. نړیوالې مرستې خپله د افغان تجارانو مرستې اوس په لارو دي. زه چې راتللم هم ټرکونه ډک بار را روانو، راځي درته. او دا مرستې د یوې ورځې نه دي، تر څو پورې چې تاسو دا ملت بیرته په پښو ونه درېږئ. ما مخکې درته ویلې شهیدان مو شوي دي، بیرته نه راژوندي کېږي. درس د عبرت د ټول امت دپاره ده. په دې نظام باندې شکر ادا کوئ، دا نظام خپل نظام وبولئ، دغه نظام ملاتړ وکئ تر څو دغه نظام په خپلو پښو ودرېږي. او هر وخت چې کومه حادثه کېږي، خدای دې له دې وروسته غم لرې لري، په هر غم کې له موږ سره شریک اوسېږي.